روسیه دریمه نړیواله جګړه به سخت ویجاړونکې وي. ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي که چیرته دریمه نړیواله جګړه پیښه شي نو دا به یوه اټومي جګړه وي او سخته ویجاړۍ به رامنځته کړي. هغه زیاته کړې ده که چیرته اوکراین اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړ نو بې له شکه چې روسیه به له واقعي ګواښ سره مخ او دا چاره به د ټولې سیمې او نړۍ لپاره هم خطرناکه تمامه شي. هغه ټینګار کړی دی چې د روسیې اټومي ځواکونه په تیار شوي حالات کې دي او د اړتیا په صورت کې به برید هم وکړي. دا وه زموږ چمتو کړي ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ. تر بیا ښې چارې.